أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جو قرآن کریم کو شروع کی سید تلاوت شروعی فاغی کی اعوذ باللہ ویل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا سنت دا. اللہ تعالیٰ پا دے باندے امر کرے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ وَإِكَلَ سِتِ تلاوت کوي دی قرآن فَاسْتَعِذْ نو تو پناو غوڑا پا اللہ تعالیٰ باندے من الشیطان لشیطان الرجیم رٹل سوینا. نو دی تلاوت پا شروع کی اعوذ باللہ ویل دا سنت عمل دا. بیا که او دی صورت پا شروع کی بسم اللہ ویل دا هم سنت عمل دا. سی صورت شروع کی گی دی آغی پا اول کی بسم اللہ ویل دا سنت دا. لکه دی قرآن کریم پا طول صورتونو پا اول کی بسم اللہ راغلی. یو دی صورت توبه آغی پا اول کی با بسم اللہ الرحمن الرحیم نوائی دا سپاغی کی با ولی بسم اللہ نوائی آغا با بیا صورت توبه کی دی آغی وجه ہوئی. خود صورت پا اول کی بسم اللہ ویل دا هم سنت عمل دا. پا دی کی بیا علماء وی دری صورت دری احتمال موجودی گی. اول دا سی دی قراءت هم شروعی او دی صورت هم شروعی. قراءت دیم نوی شروع کروی او صورت دیم نوی شروع کروی. لکه اوس مگو تاسی الحمدللہ قراءت مم نوی شروع کو او صورت مم نوی شروع. یا دی بل صورت بقره تراسی صورتم شروع کے او قراءتم لامدو گجین شروع کے. یا یو بل صورت کم اول کی شروع کے او قراءتم اول نے شروع کے. یو دا صورت تا پا دی صورت کی با اعوذ باللہ وائے بسم اللہ بم وائے دی دوارو ویل سنت دی. او که دی قراءت شروع ولا او دی صورت مابینو دی صورت شروع نو. مثال زدا صورت بقره دسی راوالوم مابین کی راسم لدیجن تلاوت شروع کوم انما حرم لدیجن تلاوت شروع کوم. نو دسی و پدی کی بیا اعوذ باللہ ویل دا سنت دا او بسم اللہ ویل دا مستحب دا. کی وای هم او کی نوای هم دوال جواز شتا. نو که دی صورت اولو دی قراءتم اولو اعوذ باللہ بم وای بسم اللہ بم وای دوال سنت دا. او که دی صورت ما بینو او دی قراءت شروع لکه وزل دیجن قراءت شروع کم انما حرم. نو دلتا اعوذ باللہ ویل سنت دا او بسم اللہ ویل مستحب دا. نو دس دو قسم دا. دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اعوذ باللہ میل بسم اللہ میل او بسم اللہ پر خودین سے ذکر مستحب دا. کی وای ثواب لري کی نوای گناہ نه لري. دسی وای دی قراءت شروع دا او دی صورت مابین دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. اعوذ باللہ میویل بسم اللہ می پر خولا ذکر دی قراءت شروع او دی صورت مابین دا. دریم احتمال دادا سی دی قراءت ما بین وی دی صورت شروعی. دی قراءت ما بین وی دی صورت شروعی. روغو مثال تا گوری لکه مثال ما تلاوت شروع کرده دی تلاوت روان دا. دا دی تلاوت روانه که دی صورت اول تراو رسیدم. دس مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. دا د قراءت ما بین سو خو د صورت شروع سو. دلتم بسم الله ویل سنت دی. اعوذ بالله به نه وایي، صرف بسم الله به وایي، نور به دا دویم صورت شروع کړي. نو څو احتماله سو؟ درې. د تلاوتم شروع، د صورتم شروع. اعوذ بالله ویلم سنت دی، بسم الله ویلم سنت دی. د تلاوت شروع ده خو د صورت ما بین ده. اعوذ بالله ویل سنت دی خو بسم الله ویل مستحب دی، کې وایي کې نه وایي. او د صورت شروعی د تلاوت ما بین وی، بیا به اعوذ بالله بالکل نه وایي، صرف بسم الله ویل سنت دی. بسم الله ویل دا سنت. نو موږ تاسو خو قرائتم شروع کو او صورتم شروع کو. اعوذ بالله بم وایو، بسم الله بم وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا د صورت په شروع کې اعوذ بالله ولی وایي، وایي ځکه ست دی الله تعالی قرآن تلاوت کوي، دلته شیطان سړی ته وسوسې ور اچوي. شیطان په زړه کې سړی ته ریا ورچي، خودنمایي ورچي، کارونه ورچي. کتا سوچ کړی اکثر چې سړی قرآن شریف را واخلي، شیطان سوچونه درواچي. هغه پلانې کار څنګه سو، پلانې ته د ټلیفون ونه کو، سودا دی کله راوړي ده، کور کې لتانه چرګ غوښتي واخو دی راوړي نه ده کانه، ټماټر دی کله راوړي، ټول شیان در په یاد. سی یو صفت یو پیش تلاوت سی کوي، 14 کارونه در په یاد سي. ایست قرآن شریف پټ کې ذاتی په کار پسې وځي. نو اعوذ بالله ځکه وایي چې دغه وسوسې دغه کارونه که شیطان په زړه کې دروانه چوي او کې دروا چولم دا به دفع کوي. دې سوچونو ته به ځان نه ورکوي. د قرآن تلاوت او ذکر دا به نه پرېږدي. معنا یې داسې ده، اعوذ زه پناه نیسم، بالله پناه اخلم په الله تعالی باندې، من الشیطان له شیطان نه، الرجیم رټل شوي نه. رجیم هغه چاته وایي چې هغه الله تعالی له خپل رحمت نه، له خپل حضور نه رټلی وي، شړلی وي، لرې کړی وي، دې ته رجیم وایي. یا رجیم دا له رجم نه ده، د تیږو باران پې باندې شوی. زه پناه اعوذ پناه نیسم په الله تعالی باندې، من الشیطان له شیطان الرجیم، هغه چې الله تعالی په ده باندې د تیږو باران کړی ده، د جهنم د تیږو یا د لعنت د تیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې بسم الله الرحمن الرحیم معنا دا ده، بسم الله زه شروع کوم په نامه د الله تعالی، الرحمن چې هغه ډېر د رحمت خاوند ده، الرحیم چې هغه ډېر د انعاماتو خاوند ده. د هغه الله تعالی په نامه باندې شروع کوم. الحمدلله رب العالمین. د الحمدو سورت ته په احادیثو کې ډېر نومان نقل شوي دي. سورت الحمد مرتوای، حمد د الله تعالی ثنا او صفت توای. دې سورت ته وایي ځکه الحمدو وایي چې په دې سورت په اول کې د الحمدو لفظ راغلی. دې سورت ته سورت فاتحه هم وایي. فاتحه فاتحه دا په معنا د خلاصولو سره، فتح یفتح فتحا خلاصولو ته وایي. د چابي کنجي دې ته کلی، دې ته په عربي کې مفتاح وایي. چابي ته ځکه مفتاح وایي چې په هغې سره خلاصول کېږي، آله د خلاصولو. فتح اصلا خلاصولو ته وایي. وایي سورت فاتحې ته ځکه فاتحه وایي چې دا د قرآن کریم شروع ده، د قرآن کریم ابتدا ده. له دې نه قرآن کریم شروع کېږي، فتح کېږي، خلاصېږي، ابتدایي کېږي. دا یې دویم نوم. دې سورت فاتحې ته شافیه هم وایي. شافیه ځکه وایي چې په دې کې شفا ده. دا شفا ده لپاره د ناروغیو، هغه که د زړه ناروغي وي، باطني ناروغي وي، او که ظاهري ناروغي وي، د لاس د پښو د سر، د ټولو ناروغیو ته دا شفا ده. لکه الله تعالی وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. الله وایي موږ د قرآن داسې سورتونه آیاتونه نازلوو چې هغه شفا وي، هغه رحمت وي لپاره د مؤمنانو. نو د دې سورت فاتحه یو نوم شافیه ده. د بخاري شریف یو حدیث ده، په دې کې اوږده قسم نقل شوی. دا سورت فاتحه دا شفا ده لپاره د ظاهري ناروغیو. د حدیث شریف راوي ابو سعید خدری ده رضی الله تعالی عنه. ابو سعید خدری صاحب وایي موږ یو ورځ په سفر روان، په لار کې یو کلي ته راغلو. دا کلی دا محله دا د یهودیانو محله وه. موږ له هغې نه روټۍ وغوښتله، هغې موږ ته روټۍ رانه کړه خلکو. موږ ایسته جنې روان شو.
صحابه کرام سو دې ته الله تعالی ډېر لوړ اخلاق ورکړي ول، ډېر لوی آداب ورکړي ول، له خلکو سره به ډېر حسن سلوک کول. داسې نه ده چې یهودو دوی ته روټۍ ورنکړه بس دې لوګو سره جګړې کړې وي یا یې کنځلې ورته کړي یا یې لوګو چې جهاز جوړ کړی. دا قصه نه وه. ایسته جنې لاړل په خپله مخه، وایي چې موږ یو څه ځای لاړو، د یهودو د محلې یو کس موږ پسې منډې راوګلې. وایي موږ ورته ودرېدو، وایي هغې راته ویل چې په تاسې کې څوک نشته چې هغه دم اچولی شي، دم کولی شي. ابو سعید خدري رضی الله عنه وایي ما ورته ویل زه دم اچوم، خو تاسې ته دمونه نه اچوم ځکه تاسې نه موږ روټۍ وغوښتل او تاسې موږ ته روټۍ را نه کړه. هغې راته وویل چې د موږ مشر لړم چیچلی ده، لړم ټک ورکړی ده، بس ته موږ ته دم واچوه، موږ به تا ته پیسې او څه اجره هم درکړو. په دې کې 14 پسونه یې ځینې واخیستل، ګډې وزې 14. ابو سعید خدري وایي زه ورغلم دې مشر ته، دا صورت فاتحه مې 7 ځلې پې باندې ولوستله او دا هر ځلې چې به مې دا ولوستله په خوله کې به مې داسې توکاڼې راغونډې کړې او دا به مې بیا د ده په د لړم ټک باندې په دې به مې داسې توکاڼې ور وکړې، چوف به مې وکړه او توکاڼې به مې پې ور وکړې. وایي چې دا 7 ځلې دم خلاص سو، سړی روغ جوړ سو، داسې روغ جوړ سو لکه څوک چې د په پړو باندې تړلی په پښو، هغه پړي یې له پښو نه خلاص کړې، داسې روان سو، هېڅ اثر پې باندې نه و. 14 پسونه هم ځینې راوړل، چې ملګرو ته م راوړل، ملګرو ویل چې دا خو موږ ښه کار ونه کړو، په قرآن باندې مجره واخیسته او الله تعالی ویلي دي ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، تاسې مه اخلئ د ما په آیاتو باندې ثمنا پیسې، اجره قلیلا ډېره لږه، یعنې د دې دنیا اجره، دا په دې مه اخلئ. په قرآن باندې د آخرت کې اجرې تمه لرئ، قرآن سے تلاوت کوئ، وظیفه یې کوئ، ختم یې کوئ، د دنیا پیسو روټېګانو تنخواګانو تمه مه لرئ، دا ډېرې لږې پیسې دي. د آخرت تمه لرئ، د دې اصلي اجره په آخرت کې. وایي موږ خو په قرآن اجره واخیسته، دا بخرونه دا موږ ته صحیح نه ده، دا ګډې وزې سره تقسیم نه کړې، امانت سلامتي دی نبی علیه الصلاة والسلام ته راوړې. هغه ته یې قصه وکړه چې یا رسول الله موږ داسې چل وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل نعم الاجر اخذتموه بالقرآن، تاسو ډېره بهترینه اجره په قرآن باندې اخیستلې ده. دا خپل منځ کې تقسیم کړئ، وضربوا لي سهما، ماتم یو برخه پکې راکړئ. وایي نبی علیه الصلاة والسلام هم خپل ځان پکې ور شریک و. هغې وایي له دې وجې نه ځان شریک نه کړو چې هغې ته دې خوند ورکول یا یې دې ته شوق و رغبت و، د دې په خاطر چې دا د صحابه و زړه یې ښه ومني، د صحابه و ښه تسل وشي چې یاره دا اجره ډېره جایز ده. که جایز نه وای نو نبی علیه الصلاة والسلام ولې له موږ سره اشتراک کول؟ نبی علیه الصلاة والسلام خو له شبهاتو نه هم ځان ساتل، نو معلومه ده په دې کې شبهه هم نشته ده، حرمت خو نشته، شبهه هم پکې نشته. نو دې له دې بیا نبی علیه الصلاة والسلام د ابو سعید خدري ته وویل وایي تا ته دا څه پته ولګېده چې په دې صورت فاتحه کې به شفا وي؟ دا څنګه درته معلومه شوله؟ نو عزتمندو دا صورت چې د دې یو نوم الشافیه ده، ځکه دې کې شفا ده د ناروغیو، د ظاهري ناروغیو، د باطني ناروغیو. عزتمندو دا حدیث شریف چې مونږ ته د مونږ استادانو ویلی، دا مونږ ته د دې اجازت شو چې دا مونږ په بل چا ووایو دا دم کو، الله تعالی به هغو ته صحت ورکوي. دا د مونږ لخوا تاسې ته هم اجازت شو، دا په خپل ځان باندې هم دموئ، سر هم خوږېږي، ملا هم خوږېږي، پښې هم خوږېږي، په بچیانو باندې په ماشومانو باندې، بس دا اجازت شو، دا نور ذاتي اجازت نه غواړي، همدغه اجازت شو. داسې تاسې وایاست الله تعالی به هغو ته شفا ورکوي. عزتمندو په دم کې به ته دا عقیده ساتې چې شفا ورکوونکی الله ده، زه صرف دم وایم، دا نه ده چې ما دم وویل خامخا ضرور دا به جوړېږي، دا ضروري نه ده، هغه بیا د الله خپله خوښه ده چې هغه ناروغ جوړول او چې هغه نه جوړول. نو د دې صورت یو نوم هغه الشافیه ده. د دې صورت بل نوم څه ده؟ تعلیم المسأله. تعلیم المسأله، تعلیم په معنا د ورزده کول، مسأله په معنا د سوال کول. دا صورت سړي ته سوال ورزده کوي چې له چانه به سوال څنګه کوي، له چانه به مطالبه غوښتنه څنګه کوي. ته مثال له چانه یو حاجت غواړې، یو پیسې غواړې، یو مدد غواړې، یو نصرت غواړې، د دې سوال کولو به څه طریقه وي؟ دا صورت سړي ته د سوال کولو طریقه ورښیي. د سوال کولو طریقه داسې ده، ته چې له چانه حاجت غواړې، مثال د ما څو پیسې پکاري، ورځم له یو خپل ورور نه پیسې غواړم، اول د خپل ورور صفت کوم،
د دې ورور صفت کوم چې ورسم نو ورته وایم یاره ته خو ډېر سخي انسان یې، ډېر جواد یې، ټول خلک د تا د جوادت د تا د سخا صفتونه کوي، هر ځای د تا صفات کیږي، د ده ښه صفت چې مې وکړو. بیا له دې ورور سره خپل اخلاص معلوموم چې زه له تا سره ډېر اخلاص لرم، زه له تا سره ډېر محبت لرم او د تا په دې ورورګلوي باندې ډېر خوشحاله یم، ډېر فخر او افتخار کوم. بیا به خپل اخلاص ده ته بیان کې، بیا به وروسته ورته خپل حاجت بیان کې، یاره وروره داسې یو مسله کې راګیر یم، یو څه پیسې مې په کار دی، که دې دا پیسې راکړې، نو بیا به وروسته دی ما ته دا پیسې راکوي. دغه طریقه د سوال کولو دا سورت فاتحه سړي ته ورښیي. دلته موږ اول د الله تعالی صفت بیانوو، الحمدلله رب العالمین، ټولې ثناګانې الله تعالی لره دي چې هغه خالق رازق د عالمیانو ده، الرحمن ډیر د رحمت والا ده، الرحیم ډیر د انعامات والا ده، مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا ده. دا هم د الله تعالی مدح وکړه. اوس له الله سره خپل اخلاص بیانوو چې یا الله موږ له تا سره څومره اخلاص لرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ خاص تا ته عبادت کوو، له تا نه سوا د هیڅ چا عبادت نه کوو. دا تعلق د موږ له بل چا سره نشته، د موږ له تا سره دومره کلک تعلق د عبادت او د بندګي چې هغه موږ له بل چا سره نه لرو. ایاک نستعین، یا الله موږ هر وخت له تا نه مدد غواړو، له بل چا نه غواړو، صرف له تا نه غواړو. دا د الله تعالی مدح هم وکړه، د الله تعالی ته خپل قرب خپل اخلاص معلوم کړه چې موږ تا سره دومره نزدېکت لرو. اوس سوال کوو، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته هدایت وکړه د مستقیم لارې، د سیده لارې. نو د دې صورت بل نوم څه ده؟ تعلیم المسأله. دا د سوال کولو طریقه سړي ته ورښیي چې یو سوال به څنګه کوي، له چا نه به مطالبه درخواست په څه طریقه کوي، هغه به په دې طریقه کوي. اول به د غزات مدح کوي، بیا به خپل اخلاص ورسره بیانوي، بیا به خپل سوال درخواست هغه عرض هغه به پیش کوي. د دې صورت بل نوم څه ده؟ دې صورت ته الصلات وایي. الصلات ځکه ورته وایي چې په حدیث شریف کې راغلی دي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي، وایي ما تقسیم کړی ده دغه صورت فاتحه الصلات، د فاتحې ته الصلات ویل دي، وایي دا صورت الصلات دا مې تقسیم کړی ده د خپل ځان او د خپل بنده په مابین کې. وایي څنګه م تقسیم کړی؟ صورت فاتحه ټول 7 آیاتونه دي، په دې 7 آیاتونو کې دا 3 اول آیاتونه دا د الله تعالی دي، دا 3 آخري آیاتونه دا د بنده دي، دا یو آیت چې په مابین کې پاته شو دا د الله او د بنده سره شریک ده. 3 نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا 3 اول آیاتونه څنګه دي؟ الله دي، وایي بنده سي وایي الحمدلله رب العالمین، الله تعالی وایي حمدنی عبدی، دی ما بنده دی ما ثنا ویله. بیا سي وایي چې الرحمن الرحیم، الله تعالی وایي اثنا علی عبدی، په ما باندې ثنا ویله، دی ما ثناګانې بیان کړې دی ما بنده. بیا سي بنده وایي مالک یوم الدین، اے الله تو مالک دی ورځ د قیامت. الله تعالی وایي مجدنی عبدی، دی ما بنده دی ما لوی بیان کړه، دی ما بڑائی بیان کړه. وایي دا 3 آیاتونه دی ما سهازا علی. بیا سي بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا آیت دی الله او دی بنده ترمنځ شریک شو. په دې آیت کې بنده عابد سو او الله هغه معبود سو، بنده عبادت کوونکی سو، الله معبود سو. ایاک نستعین، یا الله صرف لتا مدد غواړو، بنده مستعین سو، طلبگار سو، طالب سو، طلب د نصرت کوي، الله تعالی هغه مستعان سو، لغونه طلب د نصرت کوي. دا دی الله او دی بنده منځ کې شریک سو. دا 3 آخري آیاتونه بیا دی بنده دي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته د سیده لارې هدایت وکړه. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا په هغې انعام کړی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لار د هغه کسانو چې په هغوی غضب شوی، نه لار د هغه کسانو چې هغوی ګمراهان دي. وایي دا 3 آیاتونه دا د بنده سو. اول 3 آیاتونه دا د الله سلو، د الله مدح ثنا بڑائی لوی شوه. 3 آخري آیاتونه دا د بنده سو، بنده خپل سوال پکې وکړو. دا د منځ یو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا د الله او د بنده منځ کې شریک سو.
څنګه بنده پکې عابد سو عبادت کوونکی الله پکې معبود سو دغه عبادت شوی بنده پکې مستعین سو طلب د نصرت کوونکی الله پکې مستعان سو هغه ذات چې له دنه طلب د نصرت کیږي نو ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله تعالی فرمایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدي ما تقسیم دا سورت صلات چې سورت فاتحه ده په مابین د خپل ځان او په مابین د خپل بنده کې نو د دې سورت بل نوم چې ده هغه الصلات ده په دغه آیت شریف په دغه حدیث شریف کې ذکر راغلی قسمت الصلاة بیني و بین عبدي دا د دې سورت مختلف نومان شول سورت فاتحه سورت حمد سورت شافیه سورت صلات دا د دې نومان شول دې ته کنزم وایي کنز سورت الکنز کنز خزانه ته وایي دا خزانه د نعمتونو د ثوابونو د باری تعالی ده دې سورت ته ام القرآن وایي ام القرآن دا مور ته وایي مادر رمیږه ام القرآن یعنی دا د قرآن مور ده د قرآن اساس ده لکه له مور نه بچیان راوځي لورګانې راوځي لدی صورت نه ټول قرآن لدی صورت نه راوځي دا ټول قرآن دا د دې صورت فاتحه تفصیل ده د ټول قرآن مضامین دا په دې صورت فاتحه کې راغونډ شوي دي دې ته اساس القرآن وایي اساس په معنا د بنیاد په معنا د تهداب وایي ځکه دا صورت چې ده دا د قرآن اساس ده د قرآن تهداب ده د قرآن بنیاد ده دا د دې صورت مختلف نمونه سو دا صورت په مکه مکرمه کې نازل شوی مکی صورت ده بعضی وایي په مدینه منوره کې نازل شوی او د دې صورت لوستل په لمانځه کې دا واجب دي په هر رکعت کې به سړی وایي د سنتو د نوافلو په هر رکعت کې به فاتحه وایي او د فرضو په اولو دو رکعتو کې ویل دا واجب دي په آخري رکعتو کې ویل دا سنت دي په آخري رکعتو کې موږ سړی سورت فاتحه خامخا وایي داسې به نه وي چې سورت فاتحه پکې حذف کړي او صرف سبحان ربي الاعلی ووایي یا سبحانک اللهم ووایي نور لاړ شي نو له دې وجې نه چې دا د ټول قرآن اساس د تهداب د بنیاد د لمانځه په هر رکعت کې د دې لوستل دا واجب دي او یا سنت دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد ټول ثنا او صفت ټول محامد حمد دا چاته وایي حمد چې ته د یو چا صفت وکړې په ښایسته صفاتو باندې دې ته حمد وایي لکه اوس مثال یو کس وي زید هغه ډېر سخي وي ډېر جواد وي نو زه د دې زید صفت وکم زید جواد زید سخي دا د زید مدح سوه د زید حمد سو د زید ثنا سوه ما ته حامد وایي زید ته محمود وایي او ما چې د کوم ثنا وویله دې ثنا ویلو ته حمد وایي الحمد دا ټول ثنا او صفت دي لله دا خاص الله تعالی لره دي رب العالمین چې هغه رب دی العالمین رب دا څلور معناګانې لري رب په معنا د خالق رب په معنا د رازق رب په معنا د مالک رب په معنا د مربی لویونکی تربیه کوونکی څلور سره معناګانې دلته جوړېدی سي الحمد ټول ثناګانې دي لله الله تعالی لره دي رب العالمین چې هغه خالق د عالمیانو دی رب العالمین چې هغه رازق د عالمیانو دی رب العالمین چې هغه مالک د عالمیانو دی رب العالمین چې هغه مربی دی تربیه کوونکی دی پالونکی ساتونکی دی العالمین د عالمیانو العالمین دا جمع ده د عالم عالم دا مفرد ده عالمین دا جمع ده عالم چاته وایي عالم دا اصلا اسم آله ده دا یوه خبر به کوو د طالبانو په خاطر دا عوام رونه که پې پوه نه شو هغو ته دا خبره ضرور نه ده هغوی که پوه شو که پوه نه شو دا هغوی ته په خاطر نه وایم عالم عالمین دا جمع د عالم ده عالم دا اصلا اسم آله ده اسم آله یعنی د هغه شی چې په هغې باندې کار کیږي لکه قلم په دې لیکل کیږي عالم هغه شي ته وایي چې په هغو باندې یو شی معلومیږي لکه قالب د خښتو قالب ته وایي چې په هغو باندې خښتې ایستل کیږي عالم ما يعلم به الشی وایي د ما سوی الله تم ځکه عالم وایي چې په دې باندې الله معلومیږي
دا واسطه ده، ذریعه ده، وسیله ده د علم په الله باندې، د الله تعالی د معلومولو ذریعه ده. له دې وجې نه د ما سوى الله ته عالم وایي. دا عالم بیا دوه اطلاق لري. یو اطلاق دا ده چې له الله تعالی نه ما سوا دا ټول یو عالم ده. الله خالق سو، له الله نه ما سوا دا ټول مخلوقات دا عالم سو. په دې اعتبار سره بیا باید جمع نشي، ځکه خو له الله نه سوا ټول یو عالم سو. او یو عالم هر صنف تم وایي، لکه عالم الانس د انسانانو عالم، عالم الجن د پیریانانو عالم، عالم الملائکه د ملائکو عالم، عالم الجمادات د جماداتو عالم، عالم الحیوانات د حیواناتو عالم. هر یو صنف تم عالم ویلی شي. په دغو حساب سره دلته دا جمع کړی چې دی رب دی، خالق رازق مالک مربي دی، العالمین د عالمیانو، د عالم الانس، د عالم الجن، د عالم الملائکه، د عالم الجمادات، د عالم الحیوانات، د ټولو دی مربي ده، پالونکی ساتونکی دی. الرحمن هغه الله تعالی الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دا دواړه ماخوذ دي له رحمت نه. رحمت د دې تعریف کوي رقة القلب یقتضي التفضل. هغه رقت قلبي چې هغه مقتضي وي د احسان او د تفضل، دې ته رحمت وایي. بیا وایي په دې رحمان کې مبالغه زیاته ده، یعنی ډیر رحم کولو والا. الرحیم رحم کولو والا. وای ولی وای ځکه په رحمان کې حروف زیات دي، را، ح، میم، الف او نون، 5 حروف دي. او په رحیم کې را، ح، یا، میم، څلور حروف دي. نو په رحمان کې وای یو الف زیات سو دي، په معنا کې هم زیادت وای. الرحمن سړي رحم کوونکی دا، الرحیم سړي رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین مالک دا الله تعالی یوم الدین دی ورځې د جزا. دین دا اصلا تابعداري ته وایي. دین لکه دای موږ تاسې دین د اسلام تم ځکه دین وایي چې موږ د دې تابعداري کوو. د اسلام څه حکم یې هغه منو. په اسلام کې لمونځ حکم د اسلام دا منو، د اسلام روژه منو، د اسلام د دین حج منو، د اسلام څه نور څه احکامات دي موږ هغه احکامات منو. نو دین په اصل کې تابعداري ته وایي. د قرض ته هم دین وایي. دین خالی هغه دال مفتوح ده. وایي د قرضې ته ځکه دین وایي چې په قرض کې دغه کوم کس چې مقروض وي مدیون وي، دا هغه د صاحب الدین د پوروړي هغه ته تابعدار او منقاد وي. هغه څه امر ورته کوي دی امر مني. اصلا دین دا تابعداري ته وایي. دین د قیامت ورځې تم وایي یوم الدین، ځکه وایي د قیامت ورځ دا د تابعداري ورځ د ټول الله تعالی ته تابعدار او منقاد دي. نن سبا خو څوک الله مني څوک نه مني. مسلمانان مني، کافران نه مني، بلکې کافران لا الله سره دشمنی کوي. خو د قیامت په ورځ کې ودا کافران هم الله تعالی ته منقاد دي. الله تعالی به وایي لمن الملک اليوم، نن ورځ پاچي، نن ورځ سلطه او غلبه دي چا ده؟ الله. انسانان به وایي یا به ملائکه جواب وایي لله الواحد القهار. نن ورځ غلبه او سلطه او پاچي ټوله واحد الله تعالی لره. القهار چې هغه ډېر غلبې والا دی. نو دین دا اصلا تابعداري ته وایي. یوم الدین هغه ورځ د تابعداري چې هغه د قیامت ورځ ده. هغه الله تعالی مالک یوم الدین چې دی مالک ده د ورځې الدین د تابعداري. یا دین دا جزاتم وایي، د دویمه معنا کوو. دین یو چاته بدله ورکول، لکه په عربي کې یو مقوله ده کما تدینو تدانو. څنګه چې ته تا چا سره معامله کوي هغه به تا ته همدغسې بدله درکوي. لکه موږ تاسې پښتو کې وایي چې څه کرې هغه به ریبې. چې کوم فصل دې کرلی وي، که غنم و غنم به ریبې، که دې اوربشې کرلی وي اوربشې به ریبې، که جوار و جوار به ریبې. په عربي کې وایي کما تدینو تدانو. څنګه قرضې سي ورکوي، څنګه سي کوي، تدانو همداسې جزا به درکول کېږي. نو دین دا جزا تم وایي. یوم الدین چې د قیامت ورځ مطلب ده، ځکه د قیامت په ورځ الله تعالی بندگانو ته جزا او سزا ورکوي. که چا ښه کارونه کړي ښه جزا ورکوي، که چا بد کارونه کړي بد جزا ورکوي. نو ځکه قیامت ورځ ته یوم الدین وایي.
مالک یوم الدین دا الله تعالی سره دا مالک دا یوم الدین دی ورځې دی جزا یا هغه ورځې چې په هغه ورځ باندې الله تعالی بندگانو ته جزا ورکوي. دلته ظاهرا یو سوال کی هغه سوال داسې کیږي چې الله خو لکه څنګه چې مالک دی یوم الدین د یوم الجزا د قیامت دی ورځې نن سبا الله تعالی مالک ده نو الله تعالی خو د دنیا مالک هم د مالک الدنیا هم د کان نو دا یوم الدین ولې ذکر کو خو باید داسې ویلو مالک یوم الدین و مالک الدنیا هغه الله چې مالک دی ورځې د جزا ده او مالک د دنیا ده دلته خو دنیا نه ده ذکر کړی وای دا ځکه داسې وویل چې بالکل الله تعالی مالک دی ورځې د جزا هم ده مالک د دې دنیا هم ده خو د الله تعالی ملکیت او سلطه غلبه په دې دنیا بعضې کسان نه مني په دې دنیا باندې ډېر خلک وایي زه مالک یم څوک وایي زه د دې ملک پاچا یم چا یو ځای دا وکړي چا بل ځای دا وکړي ډېر د الله تعالی ملکیت او پاچي نه مني نو ځکه دا دنیا ذکر نه کړه او په آخرت کې خو ټول کافران هم الله تعالی ته وایي چې بالکل ته مالک یې موږ هېڅ هم نه لرو موږ د هېڅ شي تصرف هم نه لرو وایي ځکه د قیامت ورځ ذکر کړه دا الله تعالی مالک دی ورځې د جزا ده دا درې آیاتونه دا د الله تعالی صفت شو په اول کې د الله تعالی حمد ویل شو الرحمن الرحیم په دې کې د الله تعالی ثنا ویل شو مالک یوم الدین په دې کې د الله تعالی لوی بیان شو بڑائی بیان شو ایاک نعبد ایاک خاص تعالی نعبد مونږ عبادت کوو ایاک دا په اصل کې ایاک دا مفعول به ده نعبدو دا فعل ده اصل ترکیب داسې و نعبدک موږ عبادت کوو تعالی ځکه تاسو په ویل دي په ترکیب کې چې اول به فعل بیا به فاعل بیا به مفعول به نو دا کاف باید وروسته وای نعبدک خو بیا دا مفعول به را مخکې کو دا کاف کاف چې کله متصل و ضمیر مرفوع منصوب متصل و سرابیل کو منصوب منفصل او بیا تاسو ویل دي تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص نو اوس به خاص معنا فکر او باسي خاص تعالی را نعبد موږ عبادت کوو دا خبر مې دشي وکړه دا اصل ترکیب کې دا کاف باید ورسته وای ایاک باید دا دشي وای نعبدوک موږ عبادت کوو دي تا خو اوس دغه کاف را مخکې کو او په عربي کې دا قاعده ده چې د کوم شي مرتبه وروسته وي او ته را مخکې کې په هغو کې بیا معنا د تخصیص راوځي معنا د اختصاص راوځي نو ځکه به معنا داسې کوي خاص تعالی را نعبدو موږ عبادت کوو و ایاک نستعین دام همداسې ونستعینک او خاص تانه نستعینو موږ مدد غواړو له بل چا نه مدد نه غواړو خاص تعالی را موږ عبادت کوو عبادت دا عاجزي ته وایي دا منتها درجه تذلل او ذلت ته وایي لکه موږ د الله په حضور کې سر په ځمکه کېږدو دا سر په دې سر کې سترګې دي غوږونه دي پوزه ده مخ ده دا په انسان کې تر ټولو عزتمند اعضا دي که تاسو سوچ کړئ عزتمندو کله چې سړي ته یو ځل تکلیف رسیږي اول سړی کوشش کوي چې مخ سترګې دا بچ کړي اول خو سړی کوشش کوي چې ټول ځان بچ کړي مثال په تا باندې څوک د تیږې ګوار وکړي یا د سوټي د لرګي ګزار وکړي نو سړی کوشش کوي چې له دې نه ټوپ خطا کړي چې بالکل دا ګزار په تا ونه لګي نه په سر نه په ملا نه په پښه نه په لاس خو که یو سړی تا کلک وتړي په ستنه پورې لاس دې خوشي او بیا د تیږې ګزار در باندې وکړي بیا خو ټول ځان نسي خلاصولی بیا تیږې ته څه شی نیسي لاس ورته نیسي په لاس مې د تیږه ولګي خو چې په کوم ځای ونه لګي په مخ باندې ونه لګېږي او که یو کس یو څوک راواخلي لاس یې وتړي پښې یې وتړي او بیا د تیږې ګزار پرې وکړي نو بیا کوشش کوي چې داسې ډډې ورتاو په دې ډډو مې د تیږه وکانه یې ولګېږي خو چې په کوم ځای ونه لګي په مخ باندې مخ دا په انسان کې بهترین اعضا ده اشرف الاعضا دا په مخ کې دي او انسان کوشش کوي چې دا وساتي خو موږ دغه مخ الله ته چیرته ږدو په ځمکه باندې دې ته عبادت وایي دا سر دا مخ د الله په حضور کې راټیټ کو الله ته رکوع کوو الله ته سجده کوو دغه منتها ذلت و عاجزي دا به مسلمان به انسان صرف الله ته کوي بل چاته به نه کوي غیر الله ته به سجده نه کوي غیر الله ته به رکوع نه کوي غیر الله ته به سر نه کوزوي دا عبادت ته دا به صرف الله ته کوو ایاک نعبد
خاص تا لرا نعبدو موږ منتها درجه عاجزی کوو، منتها درجه تذلل کوو، عبادت کوو. عبادت منتها عاجزی ته وایي، نهایت تذلل ته وایي. و ایاک نستعین او خاص لتانه موږ مدد غواړو. استعان یستعین استعانتا مدد غوښتل. په دې باندې ګوري ځان پوه کړي. یو مدد ده په داخل بالاسباب، په محوطه د اسبابو کې یو مدد غوښتل د ما فوق الاسباب. د دې څه معنی؟ یو د اسبابو لاندې مدد غوښتل دي. لکه مثال زه ډېر ماشوم ته هم چې ورسه یو ګیلاس اوبه راوړه، اوس دا ما له ده نه د اسبابو مطالبه وکړه، یعنې جام واخله اوبه راوړه. په دې باندې سړی نه کافر کېږي. دا مدد یو له بل نه غوښتلی دی. یا زه خپل ورور ته ووایم وروره ما ته یو څو روپۍ قرضه راکړه، د ما څه کاروبار بند ده. دا مدد غوښتل دا جایز دی. ولې جایز دی؟ ځکه خو د اسبابو مطالبه مې وکړه. په پیسو باندې خو کاروبار جوړېږي، کار په پیسو باندې خو ژوند جوړېږي، دا سبب د جوړولو ده. یا مثال ډاکټر ته ورسې ډاکټر صاحب ما ته دوایي راکړه چې الله ما جوړ کړي، دا تا د اسبابو مطالبه وکړه. ولې دوایي دا سبب د شفا ده. کله سړی دوایي وخوري الله یې جوړ کړي، کله الله جوړ نه کړي. یا یو بزرګ ته ورسې هغه ته وایي چې ما ته یو دعا وکړه چې الله تعالی ما ته خیر و برکت راکړي. دا سوال بالکل جایز دی، ځکه دعا دا خو سبب د خیر و برکت نه کان. د دعا له وجې خیر و برکت الله سړي ته ورکوي کان. دا استعانت سو، مدد غوښتل سو تر اسما تحت الاسباب، له اسبابو نه لاندې. دا استعانت بالکل جایز ده. بندگان یو له بل نه کولی شي. په دې سړی مشرک کېږي نه، په دې سړی کافر کېږي نه. یو استعانت ده ما فوق الاسباب، چې سبب نه یې ته له چا نه مطالبه کوي. مثال ته یو ډاکټر ته ورسې، ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب ما جوړ کړه، ناروغ یې بیمار یې، ډاکټر صاحب ما جوړ کړه. هغه وایي څنګه دې جوړ کړم؟ واله که خدا دوایي نه نه بس ما به جوړوي، نه نه دوایي موایي نه خورم، همداسې ما جوړ کړه، ما ناروغي جوړه کړه. هغه وایي واله که اپریشن به کوم، نه نه اپریشن به نه کوي، همداسې ما. نو ډاکټر به درته وایي زه داسې جوړولو والا نه یم بلا سببه. بې سببه جوړول څوک کوي؟ هغه الله کوي. دغه سوال که دې له چا نه وکړو دا شرک ده، دا کفر ده، دا به له غیر الله نه کوي. مثال زه تږی یم، دې طالب ته وایم چې هله ما خړوبه کړه، ما سیراب کړه. هغه وایي څنګه دې خړوب کړم؟ بس اوبه به نه راوړې، همداسې ما خړوبه کړه. واله که داسې دې څنګه خړوبه کړم؟ دا سبب مبب منځ نه وباسې. یا یو پیر بزرګ ته ورسې، پیر صاحب ما ته بچیان راکړه. هغه درته څنګه بچیان درکړم؟ خو زه به دعا وکړم الله به بچیان درکړي. نه نه دعا مه کوه، همداسې له ځانه بچیان راکوه بس. دغه سوال ده ما فوق الاسباب. دا سوال به صرف له الله نه کوي. دا سوال که دې له غیر الله نه وکړو ګوري دا شرک ده، دا کفر ده. یا بل مثال، ته سیند ته لوېدلی، په دې سیند په غاړه باندې یو کس روان ده. نو هغه ته او وروره دا پړی را خطا که، دا لنګوټی دې را خطا که، لاس راکه ما له سیند نه در وباسه. دا سوال جایز ده، ځکه سوال د تحت الاسباب وکړو. د څه شي سوال وکړو؟ د اسبابو لاندې. رښتیا هم خو چې هغه پړی در واچوي ته به پړی ونیسې راکش به دې کړي راوبوځې. چې ته په سیند کې لاهوسه وایې او هغه لنګوټی در خطا کړي، ته به لنګوټی یو سر ونیسې راکش به دې راوبوځې. ښه دویم، سیند ته ولوېږې، پیر صاحب چیرته ناسته په خپل کور کې، او پیر صاحبه ما در وباسه. دغه سوال اوس کوي. اوس پیر صاحب دې له کوره ته دلته راایستی شي. دا سوال ما فوق الاسباب شو. دا ګوري بالکل شرک ده. دا به له الله نه غیر له بل چا نه کوي. د ایاک نستعین معنا دا ده، دا موږ 5 وخته لمانځه کې وایو ایاک نستعین، یا الله خاص لتانه موږ مدد غواړو. یعنی ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب مدد موږ له هیچا نه نه غواړو. هیچا ته هم داسې نه وایي چې یا الله ما ته بچیان راکړه. بچیان دا صرف له تا نه غواړو، له بل چا نه کې غواړو، د اسبابو محوطه کې غواړو. ډاکټر صاحب ما ته داسې دوایي راکړه چې الله بچیان راکړي. پیر صاحب ما ته یو دعا وکړه چې الله بچیان راکړي. دغه د اسبابو سوال له غیر الله نه کوو، دا شرک نه ده. خو راغلو ما فوق الاسباب سے هیڅ سبب نه، یا الله ما جوړ کړه، یا الله ما تمال راکړه، یا الله ما ته بچیان راکړه. له اسبابو نه ما فوق، دا غیر له الله نه بل چا نه سوال نه کوو. ایاک خاص لتانا نستعینو، مختلف دی مدد نصرت کوو. یعنی هغه مدد و نصرت چې هغه ما فوق الاسباب وي، هغه مدد و نصرت صرف لتانه کوو. ما تحت الاسباب چې له دې اسبابو په محوطه کې له اسبابو نه لاندې هغه له غیر الله نه هم کولی شو.
همدومره بس ده دا پاته صورت به ان شاء الله سبا ته وایو. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. که په منځ کې چا سره کوم سوال و هغه کولی شي د چټ په ذریعه ولیکي یا سه ترجمه خلاصه سو وروسته تپوس وکړي. په دې باندې نه خفه کېږو. کم یاد ولو وبې وایو او کم یاد نه وبه یې ګورو را پیدا به کو له بل استاد نه له دې نه به تپوس وکړو. په دې باندې خفه کېږو نه. خو چې هغه سوال له دې جز سره ربط ولري تعلق ولري اوایي سوالونه یا داسې سوالونه چې چېرته د بل چاته پکې اشاره مقصودي خو بل چا د تعریض مقصودي دا سوالونه مه کوئ. هغه بیا لانجه ځینې جوړېږي. هغه سوال چې واقعا ته پرې نه یې پوه سوی له دې سره تعلق لري مناسب سوال هغه کوئ. په هغې باندې تپوس په هغې باندې نه خفه کېږو. که یاد ووایو به که نه و یاد وبې ګورو انشاءالله را پیدا به کړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا الله دې موږ دا درس او تدریس خپل حضور کې قبول او منظور کړي. که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته معافي وکړې. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي. له بدو اخلاق او آدابو نه په خپل حفظ و کرم سره